ما یو ناشنا یو ریسرچ کتلی و په انټرنیټ باندې اول پیر تاسو ته بیانوم دا داسې ناشنا فایده ده که نه چې تاسو به اول پیر اورئ ټول کتونکي لیدونکي ټول هغه خبره هغه کس تا کړې وه چا چې په دې خبره باندې ریسرچ کړی دی او په ډېرو کسانو باندې هغه څه 1.5 کسان یادول چې دې کې ښځې هم دي او دې کې نارینه هم دي په دوی باندې دا ریسرچ کړی دی او هغه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې کوم سړی چې سندرې ډېرې اوري په ده کې د ښځو خویونه راځي او کومه ښځه چې سندرې ډېرې اوري دې کې د سړو خویونه راځي ما هم تعجب وکړو چې ما دا وکتو انګلیش کې لیکلی دی بعضو ته چې انګریزانو ریسرچ کړی به یې په ایمان نو خوشحاله شي انګریزانو کړی دی او په انګلیش کې یې کړی دی او اوس هم په ګوګل کې سرچ وکړئ به ته میلاو شي ځکه چې دا بعض وایي لندن کې یونیورسټۍ کې ریسرچ شوی چې لندن کې یونیورسټۍ کې او انګلیش کې او انګریزانو بس بیا دی وایي آمنا وصدقنا هغه کس بیا څه ویلي دي هغه عالم وی دلیل پیدا دی چې یو سړی سندرې اوري ته دته ګوره غلی ورسره خوا کې کښېنه چې دی ته ووینني دې سندرې اوري دی به لازم د بدن سیسه ړقۍ راړقۍ او دا د ښځو عادت دی خبره یې غلطه ده که صحیح ده مخکې ورځو کې زه سهار مانځه نه بعد ورزش له وځم یو کس مې ولیدو هغه دې غوږ ته هغه غټ شینه لګولي دي دا زما نه مخکې او پوره پکې داسې شو ما یعنې لږ څه کار و لاس مې ور وړي چې لکه د سړی را ونیولي بیا مې سوچ وکړو هغه دې دغه سره روان و چېرته درس سره به کوږ شو بیا به داسې شو بیا نو خندل مې او شکر د الله مې ادا کړو باید داسې ګوره ده لیونی دې جوړ کړی لیونی روغ رمټ سړی ګډېږي په لاره روان دی نو اوس د لرې نه خو لیونی په دې ښکاري چې نو سره څوک خبرې کوي نه څه قیسه روانه غوږ کې شی لګېدلی کې چې اواز خو بهر ته نه راځي او کته به راکېږي نو ما ته دغه خبر رایاده شوه چې کله د دې کس دا خبره ما وکته چې کم سړی چې سندرې اوري ته دته خیال کوه دی لازم د بدن صحیح سړقۍ او دا د ښځو عادت دی او کومه ښځه چې سندرې اوري د دې ډېر خویونه د سړو په شان شي څنګه د دې نه دا بې حیا شي حیا ترې ختمه شي او ښځه کې د ښځو صفات د هغه وخته پورې چې څو پورې دې کې حیا او چې حیا ختمه شي د دې نه سړی جوړ شو یعنې وګورئ چې څومره زنانه دي والعیاذ بالله ډمانې هېڅ حیا پکې نشته سړو سره یو ځای ناسته پاسته د سړو سره یو ځای ګرځېده را ګرځېده د سړو سره پروګرامونه د دې نه دا سړی څه شی جوړ کړو څه شي دې سړی جوړ کړو دې سندرو مندرو دا فایده تاسو د مخکې اورېدلې ده دا والې او تحفې والې چې کوم سړی سندرې اوري د نه څه شی جوړ شي د ښځو صفات پکې راځي او ښځې کې د چا صفات راځي د سړو صفات راځي الله دې به موږ پر دې